پخپل وطن کې ولې در په در یا مصاحبه وطن زموږ شته خو مهاجر یا مصاحبه وطن زموږ شته خو مهاجر یا مصاحبه خپل کور السلام علیکم ورحمت الله. قدرمن لیدونکو دا چې نن موږ کوم ځای ته راغلي یو دغه د منګل لوی کام یوه له مهمو لارو څخه ده چې لوی فکتیا او لوی کام منګل د خوست سره نښلوي. دلته که تاسې وګورئ دغه اوبه بهیږي، اوس خو ژمی ده، که کله اوړي کې راشئ په اوړي کې دلته ډېرې ستونزې مشکلات موجود وي. حتی یو مریض چې د مرګ او ژوند ترمنځ وخت تېروي او دومره امکانات نه وي چې دا د اوبو نه پورې شي او تر ډاکټره ورسیږي. دا یوه مهمه لاره ده چې نن الحمدلله د دې کار پیل شولو. د دې کار هېڅوک هم پیسې نه ورکوي، دا د عامو خلکو پیسې دي، دا په چنده باندې جوړیږي. وایي مسجد شهید که لار جوړه کړه، د دغه تر ټولو نه ډېر اجر او ثواب دی. دغه پل له دغه ځای نه شروع کېږي تر هغه ځای سره نښلول کېږي. دغه پل زموږ قدرمن ملګري د حق خیریه بنسټ ملګرو شروع کړی چې انشاءالله موږ به څنګ کې پوره ورسره همکار او تاسو ټولو هیوادوالو باندې غږ کوم چې تاسې موږ سره په دغه ملي پروژه کې د وطن په ابادۍ کې موږ سره برخه واخلئ تر څو دغه لوی لاره جوړه شي. دلته ډېری هیوادوال چې ګڼې ستونزې لري په وخت سره هغه ستونزو ته رسیدګي وشي. ډېر ارزښتمند دی. داسې صحنې هم دلته تېرې شوي دي حتی چې د یو چا مور په حق رسېدلي، هغې اخري دیدن نه دی کړی د دغې اوبو د وجې، د دغې لارې د وجې چې دلته بند پاتې شوی، خوړ راوتلی، هلته نوښت شوی، جنازه یې خاورو ته سپارل شوي. ژوندون مې ټول خوړلی د پردي وطن ماښام دی، ژوندون مې ټول خوړلی د پردي وطن ماښام دی. دا ځکه زه خفا په هر اختر یم صاحبه وطن زموږ شته خو مهاجر یم. دغه څخه چې تاسو ګورئ دا د غلانګ سړک ده. غلانګ د منګل لوی کام او لویه پکتیا سره نښلوي. اپورې غر چې تاسو ګورئ دغه د شین غره په نوم باندې یادېږي. داسې ډکای دغه تافیا هغه د غلانګ عمومي لیسه ده، پاسې مدرسه ده. دا یوه تر ټولو مهمو لاره ده چې تاسو به دغه موټر ګورئ چې دوی د ستونزو سره مخامخ دي. دا خو اوس کم دي. دغه لاره چې ژمي کې دومره اوبه پکې روانې دي تاسې وګورئ، که دې کې اوړي کې اوبه وي بیخي هېڅ امکانات نشته چې څوک دی دغه لاره باندې لاړ شي. ولې تر اوسه پورې دغه پل نه ده جوړ شوی. په تیر نظام کې چې ډېر مشکلات وو، د دغه مشکلاتو په اساس دوی ونه توانېدل چې دغه یوه لویه پروژه موږ د پوره هغه کې وکړي او بشپړ شي. د خوست ولایت کې تر مهمو پلونو یو مهم پل دی خو بیا هم جوړ نشه. دا پل چې جوړیږي دا به هلته نږدې هغه ساحه کې جوړیږي. تاسې ګورئ ستاسې یوه روپۍ ستاسو لس روپۍ همکاري کولی شي چې د زرګونو د لکونو خلکو دغه لویه ستونزه حل شي. د دوی به په وخت مریض شپخانې ته رسېږي، د دوی به ماشومان په وخت مکتب ته ځي، مدرسې ته به ځي، دوی به په وخت هغه ستونزو ته رسیدګي کوي کومې ستونزې چې دغه ساحه کې موجودې دي. دغه لاره نه تنها د منګلو لوی کم بلکې د ټول افغانستان د ټول خوست د ټول دلته موږ داسې ځو ورځو باید ټول په دې کې موږ داسې برخه واخلو. ټول ولس نه مې غوښتنه ده چې موږ د دغه د پل مسئلې ته په داسې سترګه وګورو چې موږ ولاړ یو، سیلاب راغلی دی، په موټر کې 15 نفره ناست موټر وړي او څوک وایي چې که یو 10 لکه روپۍ څوک پرې کوي دا بچ کېږي او ناس خلک یا ولاړ خلک ټول هم دا فکر کوي چې موږ به په قرضه هم پیسې راواخلو خو د موټر د بچ شي. نو د ولس نه مو غوښتنه دغه ده چې موږ د دغه د پله مسئلې ته همیش دپاره په همدې نظر وګورو، په دې کې هر ډول همکاري دریغ نه کړو تر څو دغه پل په بشپړ ډول جوړ کړو. قدرمن لیدونکو داسې ګورئ چې په ژمي کې دومره ډېرې اوبه دلته بهیږي چې ډېرې پسونو سره سړی راپورې کېږي. کله چې وړي کې باران وشي
تاسو ګوره چې دلته جګ جګ غرونه شتون لري له دې غرو دغه ټولې اوبه په همدغه یوه ساحه باندې راځي چې دغه ساحه بیا په بشپړ ډول د ترافیکو په مخ د موټرو په مخ باندې بند وي او خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ وي. تاسو ګوره چې دلته دوی ډېر سره په ستونزه کې وي که چېرته یو موټر پرې راشي نو هغه مجبور ده چې شاته راشي هغه موټر تاسو ګوره دا مجبور ده چې لاره ورکړي. دا دومره لویه لاره د دومره غټه لاره چې لویه پکتیا او خوست را نښلوي دومره تنګ سړک دی چې یو موټر د بل موټر سره تېرېدلی نه شي. شاید زموږ هېوادوالو دغه ستونزه کتلې وي او چېرته په دغه لاره باندې راغلي وئ که تاسو هغه ته موټر ورسېږي جګ هلته سلیف کوي. که تاسې غواړئ چې ټول عمر خیر در پسې ورسېږي صدقه جاریه ده دا موقع موږ درکوو راځئ موږ سره خپل څه چې په وس کې لرئ برخه واخلئ تر څو دغه ډېری هېوادوال چې ډېر په ستونزه کې دي مشکلاتو کې دي او د دغه سیمې زموږ دغه قدرمن ملګري دي حق حریا بنسټ ملګري چې غیرت یې کړی موږ هم کلک ورسره ولاړ یو چې تر اخره پورې مبارزه ورسره وکړو او دغه پل ورسره جوړ د هېواد د ابادۍ دپاره د خلکو د ښه ژوند دپاره موږ ټول یو موټی یو موږ به ګډه مبارزه کوو اور بد ځپلو دپاره چې هر څه د موږ په لاس کې وي انشاءالله موږ به هغې نه ګټه اخلو د هېواد ته به خیر رسوو موږ به د دوی سره اوږه په اوږه کار کوو تر څو دغه ملي ستونزه او ملي پروژه د وطن د ابادۍ پروژه دا بشپړه کړو او ډېرې ستونزې دلته حل شي. څه غواړي هغه هېوادوالو نه چې همدغه مهال موږ او تا ګوري د ټولو شتمنو او بل د ټول ولس نه چې په خپله برخه کې موږ سره همکاري وکړي هیله لرم چې حریا بنسټونو سره د هغو بنسټونو سره چې هغه رسمي دي رسمیت لري د حریا بنسټونو سره دوی همکاري وکړي تر څو په ولس کې د شته باور لا پیاوړی شي او ولس په خپله وکولی شي چې په خپل منځ کې څومره ستونزې لري دغو ستونزو ته پر وخت رسیدګي وکړي. قدرمنو لیدونکو که څه هم دغه پل لوی پل دی دا به وخت ونیسي خو خدای دې وکړي چې بل ځل راځو تاسو سره داسې یو ویډیو شریک کړو چې موږ په دغه لاره باندې نه بلکې په یو پل باندې پورې شو چې دلته ټول هېواد خوشحاله وي او خوشحاله ژوند ولري تر هغې ښې چارې ښه وخت ښکلې مې ځواني وه او ښکلې زندګي وه ښکلې مې ځواني وه او ښکلې زندګي وه